السلام علیکم ورحمت الله ملګرو په نړۍ ویډیو کې داسې سیټینګ درخوایم چې تاسو څنګه کولای شئ خپل د فیسبوک په سټوریانو باندې غلطي ویډیوګانې او غلط عکسونه بند کړئ ځکه دوستانو تاسو سره په کور کې ماشومان سیاسر او نور مشران خلک ناست وي او تاسو د فیسبوک په سټوري باندې غلطي ویډیوګانې شو کیږي دا تاسو په شخصیت باندې ډیر غلط او منفي تاثیر لري دوستانو دغه ویډیو وګورئ ډیر سمپل او اسانه سیټینګ دی دوستانو تاسو کولای شئ چې په یو کلیک سره دغه ویډیوګانې خپل د موبایل یا د فیسبوک سټوري نه بندې کړئ دوستانو ډېر په زړه پورې سیټینګ دی او بیرته یې د راتلو طریقې هم په دغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شو دوستانو تر نور ملګرو پورې ورسوئ او زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج صفحه در سره فالو کړئ زه د ویډیو په طرف تاسو به راشئ لومړی د خپل موبایل فیسبوک ته په دې فیسبوک باندې به کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو وګورئ تاسو د موبایل په مخ کې سټوریانو کې چې کوم تصویران وي او کوم غلط ویډیوګانې او غلط تصویرانو تاسو غواړئ چې هغه بند کړئ نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د سیټینګ په ذریعې سره دا بند کړئ دوستانو دلته وګورئ ما سره دلته یو تصویر دی نو زه غواړم چې دا بند کړم دوستانو نو تاسو وګورئ دوستانو زه غواړم چې دغه تصویر دی دا زه د دې ځای نه بند کړم نو تاسو به سمپل په دې همدغې ویډیو یا په همدغې تصویر باندې به داسې کلیک وکړئ دوستانو دا ونیسئ زور ونیسئ بیا به راشئ دوستانو په دې میوټ آپشن باندې تاسو وګورئ په دې میوټ آپشن ته چې کله راغلی دوستانو په دې باندې دلته به تاسو په دې میوټ آپشن باندې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته دلته 3 آپشنونه راځي چې تاسو کوم یو غواړئ د څومره وخت ټایم دپاره غواړئ چې دغه سټوري بنده کړئ یا د 4 ساعتونو دپاره غواړئ د 1 هفتې دپاره غواړئ که نه بیخي د بنده شي موږ سره مثال نو زه دا غواړم چې ما سره دغه د 1 ویک د 1 هفتې دپاره دغه بند شي نو یا غواړم چې مثال مکمل بند کړم نو زه اوس غواړم چې دغه د 1 هفتې دپاره ما سره بند شي نو په دې کلیک کوم که غواړئ چې مثال د ټول عمر دپاره سره بند شي یعنې بیخي د ما دغه تصویر یا دغه ویډیو په دې ځای کې نه شو کېږي دغه ویډیو نو په دې لاندنۍ اخري آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو بیا به راشئ په دې میوټ آپشن باندې به کلیک وکړئ په دې میوټ آپشن باندې دوستانو تاسو به کلیک وکړئ په دې کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دا ګورئ دوستانو موږ سره په سټوري کې چې کوم تصویر و هغه د منځه لاړه دوستانو دا طریقه یا دغه سیټینګ خپل موبایل کې لازمي ترسره کړئ ځکه تاسو سره په څنګ کې سیاسر ماشومان یا نور مشران خلک ناست وي دا ستاسو په شخصیت باندې ډېر بد تاثیر کوي نو کوشش وکړئ دوستانو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې لازمي ترسره کړئ اوس راځو که تاسو غواړئ چې دغه سټوري د بیرته ماته راشي په همدغه ځای کې شو شي یعنې چې کوم ځای کې تاسو میوټ کړی د هغه ان میوټ کړئ تاسو نو څنګه به کوئ دوستانو بیرته به راشئ په دغه 3 ډاټو او هغه باندې به کلیک وکړئ بیا به راشئ دوستانو دلته په دې سیټینګ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ په دې ځای باندې بیا به راشئ ستاسو موبایل سیټینګ ته کله مو موبایل سیټینګ ته راغلی دوستانو دلته به لاندې سټوري ته راشئ دوستانو دلته د سټوري په نوم باندې آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ دوستانو دلته ګورئ په دغې سټوري دلته به تاسو سټوري پیدا کړئ دوستانو دلته وګورئ تاسو په دغې سټوري آپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو دلته وګورئ په دې سټوري باندې دلته په دې سټوري باندې چې کله تاسو کلیک وکړو دوستانو دلته به ستاسو مخ ته دغسې انټرفیس خلاص شي بیا به راشئ دوستانو دلته لاندې اخري یو آپشن د موږ سره دی ځای کې دلته یو آپشن د سټوري او میوټډ په نامه باندې موږ سره یو آپشن دی دوستانو په دې لاندې برخه کې دلته وګورئ په دې باندې به تاسو کلیک په دې ویوز باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې په دې ویو کلیک وکړو دوستانو دا به خلاصې ګورئ هماغه کوم آی ډي یا کوم سټوري چې موږ بنده کړی و د هغې دلته پروفایل نوم هر څه دلته لیکل شوی دی نو تاسو که څومره بند کړي دا بیرته کولی شئ د دې ځای نه خلاص کړئ نو بیرته په دې ان میوټ باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو دا به بیرته تاسو سره بیخي خلاص په دې ان میوټ باندې چې کله مو دوستانو په دې کلیک وکړو دا به بیرته تاسو سره شو شي په سټوري کې تاسو لاړ شئ بیرته خپل د موبایل سټوري ته دوستانو تاسو وګورئ موږ سره به هغه تصویر بیرته په هماغه ځای کې راشي کوم ځای نه چې موږ دغه سټوري ډیلیټ کړی یا استا کړی او بند کړی و دلته وګورئ دوستانو ما سره هغه سټوري به بیرته تاسو سره دلته شو کېږي دلته بیرته په ریفریش سره که تاسو بیرته دغه خلاص کړئ دوستانو دا به بیرته موږ سره دغه تصویر دې ځای ته راشي داسې وګورئ دوستانو هغه تصویر موږ سره بیرته دلته شو دا وګورئ دوستانو ما چې کوم تصویر بند کړی و دوستانو هغه تصویر ما سره بیرته په دې ځای کې شو تاسو وګورئ دوستانو نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره خپل د موبایل
د سټوري نه چې دا کوم یو غلط ویډیوګانې غلط عکسونه وي هغه بیرته تاسو د دې ځای نه لرې کړئ. تاسو وګورئ هغه تصویر چې ما دې ځای نه سټوري نه بند کړی و دوستانو هغه بیرته د سکرین په مخ باندې شو. نو دا ډېر آسان او سمپل او ایزي طریقه د سټوریانو د بندولو داسې ټریک په خپل موبایل کې لازمي ترسره کړئ. دوستانو دا یو شارټ ویډیو وه که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوه تر نورو ملګرو پورې ورسوئ او زموږ د فیسبوک پیج صفحه در سره فالو کړئ او زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. تر نورو ښکلو ویډیوګانو پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.